ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د بولۍ بازار ته راغلی. د بولۍ په بازار کې له درنو ښاریانو سره او د سیمې له اوسېدونکو سره خبرې او معرفي لرو. هندي ټایپو دا خلک خوښوي. دا خلک خوښوي. څه ښه والی لري؟ وایي د افغانستان په منځ کې څه شی دی؟ نام چیست؟ نام محمد اسرائیل. محمد اسرائیل. نامت بسیار ماشاءالله مقبول نام است. چطوری نام انتخاب کردی؟ کاروبار خو نشته، بس روزګار ګرځو پوه شو، بس لا څو ورځې دکان پسې ګرځو، دکان موږ ته نه پیدا کېږي. کاروبار روان دی، شکر ده، شکر وباسو که هر حالات دی شکر وباسو، خو روزګارونه مخکې نه ډېر خراب شوي دي. د افغان لایف درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مو ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ یاستئ. د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د بولۍ بازار ته راغلی. د بولۍ په بازار کې له درنو ښاریانو سره او د سیمې له اوسېدونکو سره خبرې او معرفي لرو. د روزګار، ژوند او ځینو نورو مسایلو په اړه. په دې هیله چې تاسې هم راسره پاتې شئ او د نن ورځې دا خپرونه تر پای شېبو پورې ننداره کړئ. ملتیا مو کوئ، له موږ سره پاتې شئ. راځئ په خیر. درنو
لیدونکو بیا هم هرکلی ښه راغلاست د بولۍ بازار کې د یو ورور سره خبرې کوو خیاطي دوکان لري د ژوند او روزګار په اړه ورسره مرکه لرو. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. روزانه بخیر جوړې. خوشحاله که نوم والي لیدونکو ته چې معرفي شي. دوست محمد. دوست محمد. ښه خیاطۍ کار کوئ دلته؟ هو خیاطي کوم. څومره وخت کېږي دلته؟ نه یو 2 کاله کېږي. 2 کاله کېږي. مخکې څه مصروفیت و؟ مخکې والا خیاطي کوله کارګر وم. کارګرۍ سره باندې کار نه راځي انشاءالله؟ هو ښه ده بس. څنګه زه چې تاسې خیاطۍ ته راشئ څه وجه وه؟ خپل شوق هم و که نه؟ والا شوق هم و بس. یو خو بعضې خلک وایي چې ما خپل شوق یو بعضې وایي چې کورنۍ غوښتل چې باید نه کورنۍ غوښتنه هم یو کس باید خیاط شي خیاطۍ هغه د لباسونو چې څه ګنډل باید ضرورت پوره شي که نه او کورنۍ غوښتنه هم څومره وخت خپله شاګردي وکړله او وروسته له هغې نه بیا څو کاله کارګري شوله؟ 3 کاله شاګردي مې کړې ده بس یو 2 کاله خپل کېږي د دوکان شو. 3 کاله شاګردي ډېر نه ده؟ والا 3 کاله بعضې استادان چې شاګرد باندې ډېر وخته پورې تکمې کښېنوي داسې خبره ده که نه؟ ډېرو استادانو سره په دې باندې باسي چې تاسې ولې شاګردانو ته کار نه زده کوئ زر نه رسوئ تکمې کښېنوي بس دا کاسې ماسې داسې نه چې داسې نه چې تاسې کوم شاګردان یې په هغې باندې مسې ډېر وخت واړوئ بیا نه ما سره شاګرد شته ده ماشاءالله اوس تکړه کوشش کوئ چې ورسېږي ولې نه کار ورکوي ورته او کار ورته ورکوي ځکه هلته هغوی ته مې کورنۍ په غاړه یو مصروفیت چې باید څه ته ورسېږي داسې که نه او کار خو ورته ورکوو موږ ښه خیاطۍ باره کې راته وایي چې څنګه دي کارونه او تقاضا د مشتریانو چې شه ده کوم ډیزاینونه جوړوي ورته اوس کارونه والا شته ده اوس او څه رقم فرمایش خلک موږ ته ووایي هغه ورته مشکل نشته کوم نوع نمونه که تاسې والي چې کوم ډیزاین ځوانان خوښوي اوس هندي دي غاړې کاسامي او سیناپور لکه دا سیناپور د غټې غاړې والا چې د هلته نه مزار کې دي داري غاړې څنګه دي عام خوښوي او رختونه کوم ځین راوړئ دا رختونه زه د جلال آباد نه راوړم خو کوم ځین رختونه دي کوم دې کې شته پاکستاني هندي دا چینایي چیني هم شته پکې هر رقم رخت شته ده کوم یو خلک ډېر خوښوي یا کیفیت یې ښیي دلته دا هندي ټایپو ده دا خلک خوښوي دا خلک خوښوي څه ښه والی لري ولا دا خواله خو پاکستاني رخه ده نه دوام ډېر کوي دوام ډېر لري او ډبلوالی د ژمي لپاره ډبلوالی هم لري اوس ژمي موسم ده طبعا خلک به داسې ټوټې خوښوي چې هغه ګرم وي او شته داسې ده که نه دا تقاضا شته او تاسې پوره کړې وه تر اوسه ښه تقاضا ډېره ده که نه ښه راځو یو ذهني پوښتنه هم کوو چې خبرونه ونه غځېږي انشاءالله خبرې خو ډېرې دي وایي د افغانستان په منځ کې څه شی دی افغانستان په منځ کې څه شی ذهني پوښتنه ده اسانه پوښتنه ده سخته نه ده ښه بله پوښتنه وکړو بدل یې کړو که نه ښه خیر چې خوشحاله اوسئ که څه ویل لري کوم پیغام لري کوم شعر وایي ځکه د اکثره خیاطان چې کار کوي له ځان سره څه وایي ځان سره څه ناڅه شی وایي او شی نه سمه ده کور ودان څه ویل لري مهرباني وروسته پیغام لري ځوانانو ته کوم څه دغه لري مهرباني کار وکړي تعلیم وکړي د ځوانانو لپاره نه پکار ده بس تعلیم وکړي او کار روزګار زده کړي او روزګار نه چې نه جوړېږي باید یو مصروفه ځان ته برابر خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور ودان خیر اوسئ دوستانو را سره اوسئ ځوانانو سره خبرې کوو ملتیا مو کوي راځو نو ځوانان هم سره موجود دي راځئ دوستانو بیا هم را سره اوسئ یو بل ورور هم د خیاطۍ کار کوي عملا په کار باندې مصروفه دی ورسره خبرې کوو او په سر کې به تاسو خپل ځان معرفي کړئ نام چیست؟ نام محمد اسرائیل. محمد اسرائیل نامت بسیار ماشاءالله چطوری نام انتخاب کردی؟ میرا قیم مهندس سرم ولی کس خود چیز نمیگه جوانا چی میگه دی باره کسی مشکل نیست بچه خود میگه نام بسیار خطری است در دوابت میگه یاد میشه پدر چیز نگفتی که چرا تو نام میگه یه معنیش میگه عبدالله است از خیاطی بگو که چقدر میشه که کار کردی چقدر وقت می رشته خیاطی آمدی چی چیز یاد داری کدام فرمایشات فعلا مردم تقاضا میکنه این باره
انشالله فرمایشته خو رقم فرمایشته میدازیم اون تر پشت سر دم معلوم میده رقم میتونیم دختن. چقدر وقت میشه که شروع کردی به خیاطی؟ 2.5 سال میشه و 3 سال شاگردی کردم. 3 سال شاگردی. چرا 3 سال شاگردی مردم میگه بسیار زیاد نیست؟ والا میکنین دیگه. زیادش می 6 ماه بس خوابید 1 سال. نه 6 ماه نمیگن استاد است. مقصر کی است؟ استاد مقصر است یا خود شاگرد یاد نمیکنه کارش؟ نه خود شاگرد یک گانتی نمیه به دکانمون یک گانتی استاد است. استاد شاگرد خیر نه به یک ماه غیر حاضری خواهد دیگه بس یک ماه شاگرد غیر حاضری کنه باید نه دیگه خود استاد مقصر است که باید شاگرد زود برسانه. استاد خود کوشش میکنه خود آدم کوشش کنه. ما 2.5 سال اونها چیز کردیم. کدام دیزاینر فعلا تقاضا در بازار زیاد است مردم پرسان میکنه. از قاسمی جوړ است سیناپور است قنداری جوړ است این جوړ است زیاد هندی سیناپور رفته است کجا زیاد خوش میگن این کدام دیزاینر فعلا سرش کار میکنه. این دیزاینر دیگه لگه است چی میگه می دیزاینر؟ دیزاین کس مهرابی میگه. مهرابی میگه نو است این نو دیزاین کس فرمایش داده است. فرمایش داده است اون نو است. چقدر وقت میگیره می جوړه که شما تیار کنیم مهرابی دیزاین؟ دینا شروع کردیم دیگر امروز دیگه تازه ساخت رساندیم. کار زیاد داره. والا تک به تک از دیگه میریم. یعنی جوړش امکان داره 3 روز خلاص شود. نه یک روز خلاص میشه 1.5 روز. کار زیاد سر پیش میگیریم دیگه. چی کار میادمی چی کدام وسایل شما استفاده میکنید؟ ده بکرم ماستر استعمال میکنیم تار چمکتار این چیزا دکمه و تار. یعنی فعلا نمی تقاضا است که جوانا به شما میگه که میره جور کنید. فرمایش میاد موبایل دیزاین خوش میگن ما برش. صحیح. زنده و سلامت باشی. خودت در جریان کار کردی کدام خاطره جالب رو شدی کدام چیزی بسیار جالب بود خندیده باشی به اندازه. بس جالب ما نمی‌بود شوق ما بود که خیاطی خیاطی را یاد کنیم بسیار شوق ما بود. با شوق خود من شوق خودم یاد. فامیل با چیز نگفت یعنی شما اکثر فامیل میگی به یک نفر باید کسب یاد کنه در خانه یک نفر باید تعلیم کنه. نه تبال خو در خانه گفته است که باید تعلیم کنه یک برادرم مستری است کابل حال وظیفه دار است. مکتبم خواندی؟ مکتبم تا خواندیم تا سن ویچار نشد دیگه بس دیگه پید از مشکلات پید. زنده باشی در جریان کار مثلا یک کار روان باشه خراب کرده باشه کار سوخته باشه فکرت نباشه برای تو حادثه شده است کام وقت؟ بس یار یک دفعه شده است. چی شده بوده که چی میکردیم؟ بس اتکاری میکردیم یک دفعه در شاگردی از مسوخته. استاد چیز نگفتم؟ نه گوشمالی شدیم. یعنی خب طبعا میشه انسان است اکثر وقت فکر انسان نباشه چیزی مشکلات میشه. تو دزیر بل یک دامن پین شده بس. یک پرسان ذهنی است پیشتر از دوست کردیم نتانی جواب کرده خدا کنه خود جواب کنه در بین افغانستان چیست؟ در بین افغانستان ما بین افغانستان که ما شما افغانستان میگیم بینش چیست؟ بینش یاد چی بود؟ نفهمیدیم. پرسان بدل کنیم بر دیگه پرسان کنیم یا نه؟ نشد. زنده و سلامت باشید. گفتنی داری؟ بیننده می‌بینید کدام پیغام داری برای جوانا گفته می‌کنی؟ بس جوانا بس یه چیزا میکنیم کسب کنه از خود چی میگن مکتب و چیز درسای خود بخونه خوب آینده است نمی خوبه چیز است. هم کسی بیاد کنم باید مکتب هم مکتب است هم قرآن کریم چیز داریم یاد. زنده و سلامت باش. تشکر. سلامت باش. خیر. آباد مهرباني زنده باش. دوستانو تاسو لمرنه راځي نو ځوانان سره خبرې لرو د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ د بولې بازار کې ځوانان سره خبرې لرو سره اوسېملتیا وکړي.
دوستانو هرکلی بیا هم راسره اوسئ بولۍ بازار کې یو ملګری راسره ولاړ دی خوراکه پلورنځی لري سره خبرې کوو په سر کې به تاسو خپل ځان معرفي کړو سره نشي ژوندی اوسم نوم د څه ورکوم لیدونکو ځان معرفي کړي عبدالوهاب یم د سرخود ولسوالۍ نه بولۍ بازار کې مې دوکان سرخود ولسوالۍ بولۍ بازار دوکاندار صحیح ده که نه او څومره وخت کېږي چې دوکاندارۍ ته راغلی او وجه څه و چې تا خوراکه فروشي جوړه کړه ځان دپاره او دغه کار دې روان کړي وجه خو دا و زه خپله خو یم حیات یم ماشاءالله ښه زما خپل کسب خیاطي ده او کله چې زه خیاط شوم پوره استاد وم دلته مې دوکان هم خلاص کړی و یو 2 کالې مې سیزن هم ووهه بیا ورور مې دغسې مشکلاتو له امله چې اقتصادي وضعیت لږ ضعیفه شو بس ورور مې لاړه ترکیې ته چې ورسېده بس دوکان یې زما په غاړه کړ دوکان مخکې د هغې و لکه او د هغې و بس بیا ما د هماغې له امله بس دوکان خیاطي پرېښوده دې دوکان ته مې مخه ماشاءالله ځان ته د ښایسته جامې هم جوړې کړې دې نه معلومېږي چې خیاطۍ کې هم تکړه یې او خیاطۍ کې ماشاءالله ښه و بس څو کاله د خیاطي وکړه تقریبا 8-9 کاله خو مې وکړه او شاګردي تا څومره وخت کړی بعضې استادانو سره مې خبرې تقریبا 3 کاله هغوی شاګردي کړې شاګردي خو ما خو خپل تره سره کار کړی و هماغې سره مې کار هم زده کړی و شاګردي مې وکړه هماغې سره مې کار هم کوه که نه یعنې څومره وخت ورسېدی کار باندې یاره داسې فکر وکړه نو تقریبا داسې 6 میاشتو کې زه ما خپله کار زده کړی و او نور مې هماغې سره کار کوه 6 کاله خو مې ورسره هغې سره کار وکړی دلته یو کال 1.5 کاله مې دلته څه ښه دی بیا زر رسېدلی او زر رسېدلی نسبت نورو باندې چې هغه 3 کاله 2 کاله وخت تېرېده زر لږ وخت بس نو هغه د هر چا ذهن پورې اړه لري او چې ذهن صحیح هغه زر یادېږي او چې ذهن صحیح نه وي لږ دا کېږي راځو خوراکي وسایلو په رابطه باندې چې دغه څنګه د بازارونه څه کله یا دې وختونو کې څنګه دي والله شکر د ښه د بازارونه ښه دي نسبت د نور وختونه لږ کمزوري دي خو بیا هم شکر د ښه ده ځکه دا کوم شرایط دي لکه کاروبار باندې اثر پرې باسي او کاروبار داسې ده لږ ضعیفه شوي دي اقتصادي وضعیتونه لږ افغانستان کې لږ ښه نه دي که نه په دې وجه بس کاروبار لږ سست شوي دي ډیله خلکو تقاضا به د قرضو د شیانو هم ډېرې نن سبا والا هر سړی چې ګوري بس قرضو پسې راځي مونږ هم بعضې سره قرض چې بلدي ورسره کوو چې نابلده وي نو هغه نابلدو سره خو قرض پور نه کېږي که نه هغه مونږ ته نه معلوم چې کور یې چېرته دی مثال د کوم ځای د کوم ځای نه دی نو هغې ته بیا مونږ نشو ورکولی سودا سوداګانې کوم ځای راوړي جلال آباد ښار نه که نور ځایونه هم تاسو راوړي بس سوداګانې جلال آباد ښار نه راوړو نور ځایونه خو نشته نو چې نور ځایونه یې راوړو همدا سره خلک کابل نه بعض شیونه راوړي هغه خو هغه سړی راوړي چې تجاري که نه لکه غټ سټورونه ولري دغې ولري هغه یې راوړلی شي مونږ تاسو خو بیا نشو راوړلی لکه مونږ خو واړه دوکانونه دي مونږ نشو کولی که نه ځوانان څه ډېر خوښوي په اوس وخت کې خوراکي شیونو کې ډېر استعمالوي په اوس وخت کې نو ژمی د ژمي کې دغه سامان دي دا کیکونه دي کریم لول دا شیان دي دا ښه استعمالېږي انرژي خو به نه استعمالوي وایه انرژي هوا لږ یخ د کمزوري دي بازارونه دي بعضې خلک به کله کله تقاضا کوي او بعضې خلک یې اسکي بیا چې هغه د لرې ځایونو نه راځي که نه بیا هغه اسکي څنګه خپل روزګار خو انشاءالله راځي شکر ده او ولې نه الحمدلله ښه ګزاره کوو دوکانداري سره به بلد شوی خیاطي او دوکانداري د خوراکي لږ مشکله یې ده یو څه وخت پار کېدای شي مشکله وي مشکله یو څه وخت و بس اوس اسانه شوی ده ځکه بلد شولو 15 کاله یا 6 کاله وشو چې اوس بلد شوي پکې کسب خو به د یاده نه باسي نه کسب انشاءالله چې اوس هم کینو ښه خپل ګزاره او خپل ګزاره روانه ځکه هغه هم سرمایه ده د انسان هغه هم سرمایه ده او داسې د کسب هر کسب چې سړی یاد کې پوه شي او شاته کېدي هغه آینده دپاره په کار راځي مکتب دې ویلی که نه مکتب مې ویلی ده څومره پورې بس 11 کې مې پرېښی ولې بس مشکلاتو له امله ما ورور چې مې درته ویل ترکیې ته تللی بس هماغې دپاره بس بیا خو داسې فرصت و تاسو کولی شئ د شپې لیسه یا داسې بل کوم ترتیب ورته برابر والله څو ځلې ما اراده وکړه خو بیا هم مشکلاتو له امله پاتې شو اراده وکړه ځکه چې دا یو کال چې پاتې کېږي دا ناجایز ده د 12 نه ځان فارغ کړه او مونږ هم اراده لرو خو بس چې مشکلات بیا مخې ته راځي نو بیا پاتې کېږي راځي یو پوښتنه کوو هغه څه شی دی چې د خوراک نه دی او خلک یې خوري هغه څه شی دی چې د خوراک نه دی خلک یې خوري او خلک یې خوري موږ نقل بدر کو چې خوراکي شیونه کې نه راځي بیخي د خوراکي شیونه کې نه راځي او خلک یې خوري او داسې کس بني که دکانداري که تجاري که سرمایه‌داري هر رقم کس دې سره مخه ده
بیا هغه کس چې عادت شوی هغه به ډېر خوراک کوي لکه چې ونه رسېد ونه رسید. صحیح. ښه ډېره مننه. که څه ویل لرئ نو مګ د خدمت کې دی ویلی شي لیدونکو ته کوم پیغام لرئ میسج لرئ مهرباني یاره پیغام میسج خو نشته نور. ځوانان باید کار هم وکړي تعلیم هم باید چې وکړي ځوانان کار وکړي تعلیم وکړي. دا وخت د تعلیم او د کار روزګار ده خو حالا چې کار روزګار په افغانستان کې نشته دغه نشته نو ځوانان مجبور دي نو چې څه وکړي کم خواته دغه وکړي. خو هر یو چې ګورې بس څوک د خارج نوم اخلي څوک د یو ځای څوک د بل ځای دغه نومونه اخلي او چې اقتصادي وضعیت نور خراب ده نو افغانستان کې څه امین بله چاره نشته نو بله چاره ډېره مننه خیر اوسئ کور ودان خوشحاله اوسئ. دوستانو وروره مننه کوو تاسې به راسره ملتیا وکړئ د ننګرهار ولایت سره ورځ ولسوالۍ د بولۍ بازار کې ځوانان سره نور خبرې لرو راسره ملتیا وکړئ. دوستانو بیا هم راسره اوسئ بولۍ بازار کې ورو راسره ولاړ سره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني که نوم والې لیدونکو ځان معرفي کړي خوښ به شو. زه عبدالجبار صخرود اوسېدونکی د بولۍ بازار. ښه عبدالجبار خان څه مصروفیت لري څه شي باندې مصروف یې څه کار شته؟ والا کاروبار خو نشته بس روزګار ګرځو پوه شو بس لا څو ورځې دکان پسې ګرځو دکان موږ ته نه پیدا کېږي. راځو خبره صحیح ده الله به بېروزګاري ختم کړي انشاءالله کارونه به پیدا شي. تاسو ورشي تیره ماښام دغه کوم حادثه هم وشوله کوم ګاډی ټکر شوی دی دغه ټکراتو علتونه څه دي څنګه دغه پیښې رامنځته کېږي؟ والا دا ټکر یې بس داسې کار کېږي وروره چې باید بازار کې ډریوران راځي سوچ وکړي فکر وکړي وروره چې بازار ده باید صورت یې کم شي باید چې شپېته دېرشې کې یا څلوېښتې کې وروره نو دغه علت دپاره ټکرونه ډېر صورت باید کم کړي هو صورت باید کم کړي وروره زخمیان پکې اوس پرون ماښام دې ګاډي کې تقریبا 2-3 زخمیان او زنانه و داسې نه چې زه چې سړیان یم یو چاره به وشي خو د زنانه بیا څنګه چاره کوي نه کېږي باید موږ دولت نه دا غوښتنه لرو وروره چې دلته یو جمپ دوه جمپه واچوي بولۍ بازار کې. څه وایي دا بعضې خلک وایي چې دغه ډریوران چې اکثره د شي حالت کې یا په صحیح وضعیت کې نه ډریورۍ ته کښېني او یا هم ډریورۍ باندې پوره وارد نه زده یې نه څه حساب دی؟ ولا نن سبا ټول وروره بس ډریورۍ زده نه لري ټول 2 ورځې به ګاډي ته ناستې پوه شوې او بس بازار ته وځي چې زه ډریور یم. دا مشکل هم دا چې هغوی صحیح پوه نه دي او باید ځانونه پوه کړي دغه کې باید سم ډریوري زده کړي وروره چې بازار ته سړک ته راوځي نو دلته راورش ټکرې کېږي ماشومان په ګاډي باندې وهل کېږي وروره نو باید چې دغه مخنیوی وشي. باید ژوندی او سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ. دکانداري ته د اراده کړې دکانداري کې نو څنګه دکانداري باندې پوهېږي څه رقم دکانداري څه حساب ده؟ ولا دکانداري باندې پوهېږي ولې نه پوهېږي جوس فروشي دکان ته ضرورت لرم خو دا څو ورځې ګرځم خو خار پلو ډېر جګې کرایې دي وروره پیشکیانې ډېرې دي خبره یې موږ د دغه نه ووتلی ده او ولا 10,000 $20 دا دومره پیشکي دا پیشکي غواړي او موږ سره وروره کمه ده دومره نه برابرېږي چې $10 ما سره نو زه دلته پاتې کېم خو یو طرف ته به ځو نو خارج پلو یا دغه پلو چېرته دوی کرایه کمه نه کړي پیشکیانې کمې نه کړي نو دغه سبب کېږي چې داسې کاروبار هم پیدا نه شي. بس ډېر خلک به همدغسې ځورېږي او دغه کېږي بېروزګاري د لاسه به تکلیفونه ورته پیدا کېږي وروره. ژوندی او سلامت صاحب بیا هم که څه پیغام لرئ مګ د خدمت کوي ځوانانو ته څه ویل لرئ؟ بس ځوانانو ته دغه پیغام ده وروره چې بس دا تعلیم وکړي مکتب ووایي وروره ماشومانو باندې کسب د زده کړي وروره دغه کارونه ځان د مصروف اوسه ځان د مصروف او ولازګارتیانو چې نه جوړوي د ورځې 100 باید وګټي خو بس هره ورځ دی کار دی وکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تا نه مننه ټول کور ودان مننه کوله ورور نه خیر اوسئ. تاسو هم راسره پاتې شئ ښې خبرې وکړئ چې موږ او تاسو باید یو بل سره همکاري وکړو او کاري زمینه او فرصت برابرولو کې باید د خپلو هیوادوالو سره مرسته او همکاري وکړو. چېرته کرایه کمه کړو یا موږ او تاسې
جګ قراردادونه یا لوړې کرایې زموږ د کار مخنیوی کوي. باید اسانتیا برابر کړو، بل سره لاسنیوی وکړو ځکه سخت شرایط دي، همکارۍ ته ضرورت لرو. که رمضان راسره اوسئ بیا هم مرکې لرو، ملتیا مو پرې راځي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د سخرود بولې بازار کې یو کاکا هم د دوکان لري، د ترکاري پلورنځی دی، ترکاري خرڅوي دلته. په سر کې به تاسو ته خپل ځان معرفي. کاکا ستړی مه شئ. خیر خیر اوسه، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښه چې په خیر راغلی یاست. نوم هم زما شاغا نومېږم، دلته بس دوکان دی، د ترکارۍ دوکان دی. نو بس صاحب کاروبار روان دی، شکر ده، شکر وباسو. که هر حالات دی شکر وباسو، خو روزګارونه مخکې نه ډېر خراب شوي دي. الله دې رحم وکړي. کاکا څومره وخت کېږي چې ترکاري کار کوي، دغلته مصروفه یې؟ ولا دلته تقریبا داسې 5 کاله وو، 5 کاله شاوخوا کېږي. مخکې له هغې نه څه بله مصروفیت؟ مخکې مو د دیکاني کوله، زمینداري کوله، پوه شوې. اوس هم زمینداري شته، خو مقصد دا چې دغه زمیندارۍ کې هم خوند نشته. مجبور یم د لاس واچو چې یو شی ټکه ټوکه وکړو. څه ناڅخه د ګزاره شکر ده، اوس دونه ګزاره هم روانه ده. کوم څه دلته خرڅوئ تاسې ترکاري مارکې؟ بس رو دغه ګلپیان دي، شلغم دي، الوګان دي، رومیان دي، او سره فروټ بروټ هم زه خرڅوم. نو کې هغه کې لږ پلاستیک ملاسیک هم چې هغه خپل ګزاره پرې روانوم. او دغه سالات بازارونه لږ تا وویل چې د پخوا پرتله باندې کمزوري شوي دي، وجه څه ده؟ څه علت به نه پوهېږم نو چې دا زموږ وختونه خراب دي او که د خلکو اقتصاد خراب وي. خلکو اقتصاد دا خبره ده چې اقتصاد جوړي خامخا کاروبار نشته. خلک چې هم پخواني زموږ مشتریانو هغوی به ښه سوداګانې بولې، اوس چې دي چې راځي بېچارهګان نو په نیمایي هغه هم سودا نه وړي. ولې چې تپوس دې کوي وایي وروره کاروبار روزګار نشته، نو بس موږ هم پکې دغسې حالات او خراب دي. قرض ماسې حساب خو نشته؟ ولا قرض خو خلک وړي نه وړي، ټول سره معامله هم دغسې په قرض روانه چې قرض ورنکړو خو نه اخلي سودا نه. او قرض سره چا سره یې چا داسې خلک دي چې پیسې وړي ولاکه بیا سلام را باندې دا بیا صحیح کار نه ده. او بعضې بیا ښه دي چې خپله معامله صحیح خلاص کوي او سودا ویسي، خپله ضرورت رفع کوي، بس د هغه نه بیا موږ ته چې راشي پیسې موږ ته راکوي. پوه شوې. او بعضې خلک لږ داسې لږ دې نه راکوي، نو پیسې دغسې حالات ده. نو بعضې خلک چې قرض پیسې ویسي او بېرته نه راوړي، نو تاسې ورنه خفه یې؟ ولا خفه په دې چې سلام نه چې هغه تپوس هم زموږ بیا نه کوي. که زنګونه ورته ووایي ډېر مجبور یې او ډېر سخت یې او ښه خوشحاله او سلامت سي. سودا له کوم ځای راوړئ؟ جلال آباد ښار نه راوړئ؟ بل ښار نه؟ او منډۍ نه هم سودا چلوو، دلته تیاره مونږ ته راځي. بیا نسبت شمتالي بازار نه مونږ د سوداګانې راوړو. اورې او دلته زموږ د ورورونه دي چې سبایي مطلب منډۍ نه مال بارئ، کابل نه مال بارئ، دلته به موږ ته په خرید باندې اندازه باندې راکوي. کوم ځای تاسو ارزانه راځي؟ د چمتالي بازار که دې خوا د جلال آباد؟ نه خو چې داسې جوړو نو چې موږ ته د چمتالي نه ښه پرېوځي، ښار نه کرایه لږ ډېر زیات راځي، دلته بیا ښه راځي. کابل نه ډایرکټ راځي او پېښور نه چې راشي دلته خلک کوزوي، بیا موږ ته خرید راکوي. کابل نه چېرې راځي ډایرکټ ترکاري اوس؟ مخکې خو هر شی کابل نه راتله، اوس خو مطلب ټول د پېښور مالونه دي، کابل ختم شو، یو مڼه راځي او لږ پیاز او دغه شی نه راځي. پوه شو. دغه فروټ میوه بیا منډۍ نه مارکېټ نه راځي، دغه ور موږ ته راوړي، هغه مخامخ ولاړ دی. همداسې سبایي راځي او موږ ته مال کوزوي، بیا مازدیګر ورته پیسې ورکوو. وګورئ ژوندی او سلامت سي. د کار په جریان کې کوم ښه خاطره لري؟ لیدونکو سره تجربه شریکولی شي؟ کوم تجربه یې مېرمن؟ والله خاطره هم خو دغه ده وروره چې دوستانو ته وایو چې یاره یو کاروبار ته لاس واچي، مطلب چې بېروزګاري بدبختي ده. او که مطلب چې یو ټکه ټوکه وکړي خدای مهربانه بیا یو شی جوړېږي، او که قرا کور کښېني خو بیا هېڅ هم نه جوړېږي. دغسې حالات ده. دهقانۍ کار کې ستړی نه وي؟ ولا ستومانه وروره، ولې نه؟ اوس هم شته؟ اوس هم شته، دهقاني هم شته. او خو دهقانۍ پټي کال د غنم دي، پیاز دي وروره، بس لږ ترکاري دغه شو. سخته نه دکانداري او دهقاني دواړه یو وخت کې؟ ولا د مجبورۍ نه څنګه کوې، نه کېږي که نه، په دکانۍ باندې وخت نه تېرېږي او دکانداري ته هم چې کېنو بیا یوازې په دکاندارۍ هم نه پوره کېږي. ترتیب برابرۍ دواړه ته دغسې کار ته پوه شوې. او چې د مطلب ترکاري کار که ذمهدارۍ ته شو نو بیا هلته سرې ګران دي او مطلب زموږ اصل وخت چې وځي اوس پیاز مطلب اوس په 200 من خرڅېږي، هغه وخت چې موږ باسو 50-60 روپۍ. مصرفونه پرې ډېر دي، قیمتونه ارزانه یو بیا موږ ته نه پوره کوي دا اثرات که نه. نو خو دغلته لږ لاس اچوو، مطلب چې خپله مینت کوو چې ګزاره روانه شي. ژوندی او سلامت سي کاکا، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. دوستانو مننه کوو د کاکا نه، ژوندی دې اوسي، انشاءالله خبرې هم سره وکړئ او کومې سالمې تجربې چې کاکا سره وي هغه به تاسې عملي کوئ، ځکه مشران خپله د تجربو یو کان دی او هر څه ورسره دي، همت کوي. نو ځوانان باید بیخي یو کار فرصت ځان ته برابر کړي او وزګار دې نه ګرځي. راځو انشاءالله
وروستۍ شیبې هم دي، څو ځوانانو سره خبرې کوو، خپرونه هم پای ته رسوو. ملتیا مو کې راځئ. د افغان لایف درنو قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلی وي، د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د بولۍ بازار کې، او تاسو ته مو یوه خپرونه چمتو کړله او ستاسو درانه خدمت ته مو وړاندې کړه. په دې هیله چې دا خپرونه به مو خوښه کړې وي. تر بیا چې زه غلام اسحاق صافی او راسره د کمرې برخه کې پاسون صاحب ستاسو درانه خدمت ته راځو. تاسو ټول په لوی او توانا څښتن تعالی سپارو، هر چیرې چې یاست خوښ، اباد او سوکاله اوسئ. د خدای پامه.